علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. اف جي کوین اپلیکیشن راغلی دی. زیات درته مبارک وي ملګرو چې کومه خبره مو کوله همغه خبره وشوله، اپلیکیشن یې راورسېدو. نو د اپلیکیشن ډاونلوډولو طریقه درته ښیم، د خپل اکاونټ څنګه پکې راخلاصیږي هغه طریقه ټوله درته ښیم. او د اکاونټ جوړولو لینک د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی او ریفرل لینک هم شته دی. اکاونټونه پکې جوړ کړئ، ډېره باوري پروژه ده، بیخي خوندور سیستم دی، 15 کاله پلان هم لري. نو بعد له 15 کالو څخه یعنی بیا لیست کیږي. نو هم د اوس وخت کې نږدې وختونو کې 2025 کال کې دې ته ایکسچینج راوباسي، والیټ ورته راوباسي، بس په هغې کې به بیا اخیستل کیږي او خرڅیږي. ښه ملګرو، ویډیو زیاته نه اوږدوم، راځم د اپلیکیشن طریقه درته ښیم چې څه رقم را ډاونلوډېږي. دغلته ستاسو خپل نوم باندې به کلیک واخلئ، تاسو خپل پروفایل باندې دلته تاسو کتلی شئ ډاونلوډ اپ، دلته به ورته کلیک واخلئ. دلته چې کله کلیک واخیسته تاسو به ډایرکټ یوې بلې صفحې ته راولي. لکه ملګرو زه اوس تاسو ته ښیم، ما خو خپله ډاونلوډ کړی دی، زه د ویب سایټ ته راځم، دغه ویب سایټ ته به تاسو راولي. صحیح ده، تاسو به مثلا دغه ویب سایټ خواته راولي. دغلته تاسو ته بیا ښکاري چې انډرایډ تر اوسه پورې پلی سټور ته نه ده پورته شوی، نو انشاءالله چې قرار به پلی سټور ته هم پورته شي. دا ګورئ، دغلته به تاسو ډایرکټ راولي چې څنګه په همغه ځای کې کلیک واخلئ ډاونلوډ اپ باندې، دغلته به کلیک واخلئ ورته بیا ډاونلوډ انډرایډ. اوسه پورې صرف په انډرایډ کې ډاونلوډ ده. صحیح ده، دا به تاسو ډاونلوډ ته واچوئ. ما خو تیار ډاونلوډ کړی دی، پلی سټور کې هم راځي، فرام اپل سټور کې هم راځي او پلی سټور کې به هم راځي، مارکیټ کې به هم راځي، فرام مارکیټ کې. نو دغه د ګوره دلته به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به دا انسټال کړئ. ما خو ډاونلوډ کړی دی، نه غواړم چې بیا یې ډاونلوډ کړم. تاسو ته اوس د دوی روډ ماپ زه ښیم، دغه ګوره دا یې روډ ماپ دی، دغه د ګوره دا یې روډ ماپ دی. نو ګوره هر څه پکې شته دي چې دا په دې ټیم باندې دغه جوړ شوی دی، په دې ټیم باندې ټوکن جوړ شوی دی. دا وګوره. نو زه راځم تاسو ته صرف والیټ او ایکسچینج ښیم چې دوی والیټ او ایکسچینج 2025 کال کې راوباسي چې په څومه میاشت به وي، دا معلومات یې نشته. دا ګوره دا یې ایکسچینج ده، ګوره 2025 کال کې به ایکسچینج جوړیږي. او دغلته لاندې والیټ څه شروع والیټ دغه ده، دا یې والیټ ده، ډیسنټرلایز والیټ راوباسي. ګوره ډیسنټرلایز والیټ راوباسي او ځان ته بلاک چین جوړوي. دا ګوره بلاک چین. نو ډېر خوندور په زړه پورې خبرونه دي او بیخي زبردست جوړ شوی دی اف جي کوین. راځم په همدغه اف جي کوین کې زه اوس اکاونټ راخلاصوم، ما خو ډاونلوډ کړی دی. نو زه اوس اف جي کوین اپلیکیشن راخلاصوم. دا د یو څه لوډینګ اخلي، زما انټرنیټ یو څه کمزوری ده. دا د ملګرو دغلته به تاسو ورته هغه ایمیل ورکړئ، تاسو چې اکاونټ ته کوم ایمیل ورکړی و، او دغلته به ورته پاسورډ ورکړئ. دا لاګین ټو اکاونټ باندې به ورته کلیک واخلئ. زه ویډیو سکیپ کوم ترڅو خپل اکاونټ راخلاص کړم. ماشاءالله په زړه پورې ملګرو بیخي زبردست او خوندور یې جوړ کړی دی. دا ګوره اوس مثلا صرف فري انکم په دغه ځای کې تاسو پیدا کولی شئ. صحیح ده، دغلته به تاسو کلیک واخلئ. دلته مو چې کله کلیک واخیسته دغه د فري انکم هم تاسو ته ښکاري، هر څه به درته ښکاري. دا ګوره فري انکم اف جي لایف ویب سایټ هر څه درته ښکاري. تاسو خپل پروفایل صرف دغه ځای کې چې کلیک ورته واخلئ. ښه ملګرو، دا د اپلیکیشن ډاونلوډولو طریقه وه او انشاءالله نور اپډیټونه چې راځي مکمل په هر څه باندې په وخت باندې خبرې کوي. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.